یو د دوه د درې د څلور د پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس 15,000 افغانۍ دا یو ورور د دې جومات رنګ روغن دپاره لګلې وي او ستا په لاس مونږ ته ویلو تعالی تسلیم شو سیره مولوي صاحب الله جنت د خوشالو او د مزو زده قسم دې د ارمان درجیدو زده قسم دې د ارمان درجیدو زده جنت د خوشالو او د مزو زده قسم دې د ارمان درجیدو زده قسم دې د ارمان درجیدو زده نشته دې غمونه خوشالي د تل نشته دې غمونه خوشالي د تل هر وخت رحمت د وریدو زده قسم دې د ارمان درجیدو زده جنت د خوشالو او د مزو زده قسم دې د ارمان درجیدو زده قسم دې د ارمان درجیدو زده جنت کی پیو پاک رسول الله سرا جنت کی پیو پاک رسول الله سرا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو نن ناغلی د لرې چې په نوم باندې کریاته چې دلته تاسو وینئ ما سره د دې جومات مولوي صاحب ورسره کلیوالا ولیړ دي مشران دي دوستانو څه وخت مخکې ډېر وخت مخکې مې دغه جومات نه یو لیدنه کړې وه ویډیو مې کړې وه د موبایل په ښې خو یې لیدلی چې الحمدلله جومات ښه اساسي جوړ دی خو ولې د جومات رنګ روغن چې کوم دا پاتې دی نه دی شوی راته کلیواله ویل چې جومات چې کوم دی دا په بارانو کې مراساسي خو زموږ نن یو با احساسه او مسلمان ورور چې هغه د خارج ملک نه دغه خلکو دپاره دې جومات دپاره 15,000 افغانۍ نخ کومک کړی دی کوم روغ چې دغه کومک کړی دی الله دې خوشحاله او کامیابه لري دوستانو دغه روپۍ چې کومې دي زه د دغې کریا چې کوم مولوي صاحب دی دته ورشمارم مولوي صاحب دا روپۍ چې چاره لګلي تاله به زه تسلیم کړم او د دې جومات رنګ روغن دپاره دي سیره د یو د دوه د درې د څلور د پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس 15,000 افغانۍ دا یو ورور د دې جومات رنګ روغن دپاره لګلې وي او ستا په لاس مونږ ته ویلو تعالی تسلیم شو سیره مولوي صاحب او د چې د الله د کور دپاره او زموږ د دې جومات د رنګ روغن دپاره کومه مرسته او کومک کړی دا خو الله ته معلوم دی چې الله به اجر ورکوي خو مونږ هم د الله نه د هغه دپاره اجر عظیم غواړو او د هغه دپاره په ښه ژوند تېرولو دعا کوو چې الله دی نور هم کامیاب کا نور هم الله وسه وکړه چې د الله په کور کې دغسې کورونو کې کومک وکاندي مدرسو کې وکړه جماعتو کې وکاندي غریب و نادارو خلکو سره وکاندي دا د دې خلکو فرایضه ده او الله پاک همداسې خلکو نه راضي کېږي همداسې خلکو سره الله مرسته او کومک نور هم کا همداسې خلکو سره د الله په هغه د دوی په دنیا کې الله برکت اچوي ځکه چې د یو روپۍ د الله په کور کې لګول په کروڑونو ثواب لري په لکونو ثواب لري دا څومره ثواب دی دا پیسې خو ډېر سخت لګول ډېر سخت کار دی خو ځینې خلکو توفیق الله نه ورکوي کروڑونو والا دي لکونو والا دي خو ځینې خلک بېکاره خلک هم د الله کور کې پیسې لګوي او دا پیسې راته نه پوښتنه بیا کاندي دا کوم ځای کې لګولي کومې خو لګټلي نو دا به چې ما د الله ستا کور کې لګولي که نه د الله کور کې لګول دا ډېر غټ ثواب دی خو موږ دغه د کریا والا خلک د جومات مربوطه خلک دغه چې چا دا کومک کړی الله ته سوال کوي چې الله پاک دا دواړه دنیا جهان درته ښایسته کړي جنت فردوس وله ورکړي چې بیا هم د راته توفیق وکړي چې بیا د جوماتو سره الله کومک وکاندي انشاءالله العظیم الله غفور او رحیم دی کوم کمی چاته یې الله ستا حقوق ته نشته معافي ورته وکړي بخښنه ورته وکړي نور هم وسه ورکړي چې د الله په کور کې مرسته او کومک وکاندي الله دا ډېر ښه مونږ ته دې مننه تاسو نه هم کوو او دغه ورور نه هم کوو چې موږ علي جومات سره کومک کړی الله د ډېر اجرونه یوازونه ورکاندي مال الله کې الله برکت واچوي دوستانو مولوي صاحب دعاګانې وغوښتې د هغې ورور په باره کې
چا چې د دې د الله د کور سره کومک کړی دغه دعاګانې د الله په خپل در کې د هغې مبارکې قبول کړي موږ ورباندې امین ویو دوستانو دا د الله کور دی انشاءالله د الله په کور کې کومک کړی الله به د سره کومک کړي او موږ به ورته دعاګانې غواړو چې کوم ورور دغه کومک کړی الله دې سرفرازه او سربیلنه لري الله دې خوشحاله لري الله دې د روغ صحت خاوند لري الله دې هېڅکله نه خرابوي او الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړي ولې چې د الله کور ښایسته کړ الله د ده او د ده کور ښایسته کړي دوستانو ډېری داسې جوماتونه او مدرسې دي چې هغې ویډیوګانې مونږ کړي دي تر اوسه پورې هغې سره چا کومک نه دی کړی راځئ د الله کورونه دي په هغې کې کومک وکړئ زمونږ کونډې خویندې دي یتیمان بچیان دي زمونږ د هغو سره کومک وکړئ انشاءالله د دې بدلې به الله درکوي زما د ټیم یوازې غږ اوچتول دي دا کومې مرستې چې دي دا ستاسو دي او انشاءالله ستاسو مرستې به نیغ په نیغه داسې رسوم لکه نن چې کوم 15,000 روپۍ راته حواله کړې وي افغاني او مولوي صاحب ته مې ورکړې هم دي دوستانو مرستې او کومک وکړئ ستاسو به مرستو په هیله نور مو وخت نه نیسم هر چېرته چې وایي ښه ده ودانه صاحب په دې حوري او غلمان بوي مزي بوي حوري او غلمان بوي مزي بوي یو بل نه همیشه د زاري دوزه ده قسم د ارمان درجه دوزه ده جنت د خوشالو او د مزوزه ده قسم د ارمان درجه دوزه ده قسم د ارمان